سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 8 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه نن سهار نږدې 6 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند په آهنګرانو کوڅې کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې او په پایله کې یو 10 کلن ماشوم وژل شوی او د 4 نورو ماشومانو په ګډون 9 نور کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤل وایي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. یو ځانمرګه بریدګر موخې ته تر رسیدو مخکې په لوګر کې ونیول شو. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه ځانمرګه بریدګر تیر مازدیګر د محمد اغې ولسوالۍ په قنداریو پله کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د نوموړي په وینا د یاد بریدګر موټرسایکل چې پکې چاودونکي توکي وو له منځه وړل شوی دی. بریج جنرال ریاض آریان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ساتنې د لوی مشر په توګه وټاکل شو. ښاغلی آریان چې تر دې مخکې د ولسمشر ساتونکی و د ملي امنیت شورا په وړاندیز او د ولسمشر د حکم له مخې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ساتنې ریاست د نوي رئیس په توګه غوره شوی دی. تر دې مخکې اختر محمد ابراهیمي د دغه ریاست مشر و خو اوس د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال دی. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند اعلان تلپاتې سولې ته هیلې ډیرې کړي دي. د مشران جرګې رئیس زیاتوي چې افغان ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې دغه اوربند په جدي ډول رعایت کړي. په همدې لړ کې د مشران جرګې یو شمېر نور غړي وایي ځینې کړۍ غواړي چې دغه اوربند له خنډ سره مخ کړي. د هیواد په لویدیځ کې خلک د ټاپي پروژې د پټ کار له امله سر ټکوي. د دوی په خبره د 3 میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي کار نه دی پیل شوی. په همدې لړ کې د یادې پروژې مسؤلین دغه ادعا بې بنسټه بولي او د کار د چټکتیا خبره کوي. او په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د تور زیړي د درملنې بهیر پیل شو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی به تر راتلونکو 3 کلونو پورې د هیواد په 6 ځونونو کې په یادې ناروغۍ د 20,000 کسانو درملنه وکړي. بلخوا د انتاني روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې په یادې ناروغۍ د 8 کسانو شمیر مخ په لوړېدو دی. تور زیړی هغه ناروغي چې په پیل سره پکې ظاهري نښې نه څرګندېږي او د وخت په تېرېدو سره ناروغ له منځه وړي. د عامې روغتیا وزارت له دې سره چې پر دې ناروغۍ د 8 کسانو کره شمېره په لاس کې نه لري، خو ویل کېږي چې دغه وزارت د 3500 تنو ناروغانو هویت چې په دې ناروغۍ اخته دي ثبت کړی دی او د 3 کلونو په لړ کې پر دې ناروغۍ 20,000 کسان د هیواد په 6 ځونونو کې د لومړي ځل لپاره تر درملنې لاندې نیول شوي. 1500 نفر کسایی که هپاتیتس سی دارن که خطرناکتر است تا از هپاتیتس بی کرده پیش ما مراجعه کرده و رجستر هستند و ما در این برنامه در ظرف 3 سالی که پیش روی داریم در حدود 20,000 هموطن ما را مورد تداوی قرار میدیم. په همدې حال کې د انتاني روغتون ډاکټران وایي بېوزلي د سواد ښکته کچه او د درملنې محدودیتونه د دې لامل شوی څو په هیواد کې پر دې ناروغۍ د 8 کسانو شمیر ډیر شي. حیات هپاتیت زیاد است، خصوصا هپاتیت‌های ساری در این وطن زیاد است. از یک طرف پروگرام ایمونایزیشن در این وطن نبوده و از طرف دیگر همین موجودیت فقر و بیچارگی و اینمی حالتی که مثلا مریضا نمیتونن به وضع صحی خود رسیده نمیتونن، وضع اقتصادی بسیار ضعیف دارن. هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي د خپل ناروغۍ په اړه وایي سرم گیج میره دیگه، پورا بدنم میسوزه، کف پایم تا زانوی میسوزه دیگه، بعضی وقت شکم حالت یک رقم حرارت پیدا میکنه، دو طرف گرده ما میگیره. زمانی که آمدم گشتن نمیتونستم، زیاد ضعیف شده بودم، پایم سر بره در زینه بالا شده نمیتونست. بدن درد نکردم، سرم گنگ بود، نشتم که استادم که سرم داود یک هفته میشه که درد نمیکنه. ویل کېږي دغه ساري ناروغي په نشه یي توکو د روږدو کسانو او کډوالو په منځ کې تر ډیره لیدل شوې ده. د ډاکټرانو په باور د عام ولس د عامه پوهاوي لوړاوی او د تور زیړي د واکسینو برابرول د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښې لارې چارې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.